بسم الله الرحمن الرحیم. سیرت درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د نبوي سیرت خپرونو ته. اشنا سوه له ګلان رسوله ستا له راتګه سره ولاړې سور خزان رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په هکله، او په دې باندې به هم وغږیږو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت لاملونه څه ول. انشاءالله په مخکې خپرونو کې ما تاسو ته ځینې د هجرت مسئلې بیان کړي دي، خو غواړم چې په څو خپرونو کې تفصیلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت مدینې منورې ته او د مدینې د خلکو استقبال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لمانځنه یې څنګه کړې تاسو ته وړاندې کړم. مشرکینو ولیدل چې په مکې مکرمه کې ورځ تر بله خلک د اسلام مقدس دین طرف ته مخ رااړوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت مني. نو مشرکینو چې کله دا ولیدل دوی سره ویره پیدا شوه. دا ویره ورسره پیدا شوه داسې نه چې ټول زموږ نه مخ واړوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډله او د هغه ټولی قوي شي او په موږ باندې حمله وکړي او موږ ذلیل کړي. نو دوی ته دا خبره معلومه وه چې د دې دعوت اصلي مشر او د دې دعوت اصلي چلوونکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو په دا تصمیم شو چې د رسول الله لاره ولټوي چې د دې په مقابل کې موږ څه وکړو. نو دوی په دار الندوه کې یو اضطراري مجلس جوړ کړ چې په دې مجلس کې د هغه مشرکینو مشران ټول موجود ول. همدارنګه د دې و دې مجلس او شورا ته شیطان د شیخ نجدي په چهره کې هم تازه شو. نو ابوالاسود دا تجویز او دا رایه پیش کوي که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د جزیرة العرب نه وباسو د مکې مکرمې نه وشړو نو کیدای شي چې موږ خپلو هغه مخو ته ورسیږو او د دې د دعوت چلولو نه موږ په امن کې پاتې شو. ابوالاسود ویلې چې زما رایه او زما تجویز دا دی، لکن شیطان ورته ویلې نه شیخ نجدي چې په الله قسم چې دا ستا تجویز او دا ستا رایه صحیح نه دی، ځکه الله رب العزت محمد رسول الله ته داسې ژبه او داسې اخلاق ورکړي که تاسو دا جلاوطن کوئ د دې ځمکې نه یې وشړئ نو په بل ځای کې به خلک د الله دین طرف ته راوبلي او د الله وحدانیت به خلکو ته بیان کړي. ټول خلک به د رسول الله په خوا کې راټول شي او یوه قوي ډله به جوړه کړي، په موږ باندې به حمله وکړي، بیا به موږ ذلیل کړي. ستا رایه صحیح نه ده؟ بل مشرک په نامه د ابوالبختري اوچتیږي. هغه دا وایي چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دعوت نه یا د هغوی په ژبه باندې د دیو د مشکل او د ضرر نه هله موږ په امن پاتې کیدلی شو چې دا په یو بندیخانه کې واچوو او لاس و پښې په زنځیرونو باندې وتړو. لکن شیخ نجدي د ابوالبختري دا رایه او دا تجویز هم ردوي چې د ستا رایه هم صحیح رایه نه ده، ځکه الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې اخلاق ورکړي دي او داسې ژبه الله هغه ته ورکړې ده چې خلک کله د رسول الله لیدلو ته ورځي نو هغه ځای نه هغه د بندیخانې دروازې نه به خلک الله دین طرف ته دعوت کړي. نو خلک به بیا هم د رسول الله خبره ومني او زموږ په مقابل کې به یوه لویه ډله جوړه شي. د دې نه وروسته د ټولو نه لوی مجرم ابو جهل علیه لعنه هغه خپل رایه پیش کوي. هغه وایي چې د رسول الله په باره کې زما رایه دا ده چې د هرې ډلې او د هرې قوم نه باید موږ یو ځوان انتخاب او غوره کړو او بیا هر یوه ته تیره توره ورکړو او بیا دا ټول د پیغمبر علیه الصلاة وسلام کور طرف ته ورشي چې کله هغه د کوره راووته په هغه باندې حمله وکړو او قتل یې کړو. گویا چې دلته یو کس قتل نه دی کړی او د دې قتل نتیجه به دا شي چې په ټولو قبایلو کې به دا خواره شي او د رسول الله چې کومه قبیله ده هغوی خو ټولو سره جنګ نشي کولی نو د ریت دپاره به راضي شي چې موږ ته دیت راکړي نو دیت به ورکړو خلاص.
شیخ نجدي ورته ویل چې خبره هم همدغه خبره ده. نو د ټولو په دې ظالمانه قرارداد باندې اتفاق وکړل او په دې تصمیم شو چې دا کومه رایه او تجویز چې ابو جهل پیش کړی په دې باندې عمل وکړي. نو کله چې د نبي علیه الصلاة وسلام د قتل ظالمانه قرارداد مکمل شي د مشرکینو په لاس، نو حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام د خپل رب د طرف نه محمد رسول الله ته وحی راوړي او د محمد رسول الله په خدمت کې حاضریږي او جبرائیل علیه الصلاة وسلام محمد رسول الله د قریشو د هغه سازش نه خبروي او ورته دا وایي چې الله رب العزت تاسو ته د تلو اجازت درکړی چې تاسو هم هجرت وکړئ مدینې منورې. او جبرائیل علیه الصلاة وسلام پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته د هجرت وخت هم تعینوي او دا ورته وایي چې نن شپه تاسو په خپله بستره باندې مه ویده کیږئ. په کوم ځای کې چې تاسو ویده کیدلی هلته نن شپه مه ویده کیږئ. کله چې دا اطلاع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي نو د غرمې وخت دی، سخته ګرمي ده. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ځي د ابابکر کور ته. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د غرمې وخت و چې د ابابکر په کور کې یعنې د پلار په کور کې ناسته وم چې د چا آواز مې واورېده چې ابوبکر ته یې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی. په دې وخت کې و چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام زموږ کور ته راننوت. زما پلار رسول الله ته ویلې چې زما مور و پلار دې ستا نه قرباني په دې وخت کې او په دې غرمه کې څه لامل و چې ته زموږ کور ته راغلی. رسول الله اجازت وغوښته دننه ورغی او بیا یې ابوبکر ته ویلې چې څوک تا سره نه وي چې زما تا سره څو خبرې دي. ابوبکر ورته وایي چې زما مور و پلار دې ستا نه قرباني ای د الله رسوله څوک نشته دی، که څوک دی هغه هم ستا اهل دي. رسول الله ویلې چې ما ته د هجرت اجازه شوې ده چې زه به هجرت کوم. ابابکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله رسوله زما مور و پلار دې ستا نه قرباني چې آیا په دې سفر کې زه تا سره هم شریکېدلی شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هو. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ابابکر د دې جریان نه خبر کړ. اوس مشرکین ځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور محاصره کوي چې هغه 11 کسه مجرمان و ټول چې ابو جهل و، عقبه بن ابي معیط و، حکم بن عاص و، نظر بن حارس و، امیه بن خلف، طعمه بن عدی، ابی بن خلف، زمعه بن الاسود، ابو لبهب، همدارنګه نبهه بن الحجاج. نو چې کله شپه لږ تیاره شوه ټول لاړل د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د کور دروازې شاته کېناستل او په دې په تمه ول چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام ویده شي نو موږ به په هغه باندې حمله وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په قتل باندې ورسوو. به هر حال مشرکینو د دې سازش لپاره نیمه شپه مقرره کړې وه، لکن الله رب العزت په خپل کار باندې غالب دی. د الله رب العزت په لاس کې د ځمکې او آسمانونو پادشاهي ده. رب العزت چې څه وغواړي که ټوله دنیا راجمع شي چې هغه بچ کړي نشي بچ کولی، او رب العزت چې چاته نجات ورکړي که ټوله دنیا راټوله شي چې هغه هلاک کړي نشي کولی. نو محمد رسول الله ساتنه الله په زما اخیستې وه. الله د رسول الله ساتنه کوي. ټول مشرکین هم که راټول شي رسول الله ته څه تکلیف نشي رسولی. لکه الله رب العزت فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله رسول الله ته وایي چې ته هغه موقع یاده کړه چې کفارو ستاسو خلاف سازش کوه د دې لپاره چې تاسو یا قتل کړي یا تاسو جلاوطن کړي او هغو خو خپل چلونه او مکرونه وکړل، خو الله رب العزت د دې د مکر او فریب جزا ورکوي او الله بهترین تدبیر کوونکی دی. نو محمد رسول الله اوس خپل کور پرېږدي. قریش د خپل پلان نافذ کولو سره د انتهایی تیاریو باوجود دوی ناکامي سره مخامخ کیږي. نو د دې وجې نه په دې نازکه موقع باندې محمد رسول الله حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي چې ته زما په بستره باندې وده شه او زما هغه شین څادر حضرمي څادر هغه په خپل ځان باندې واچوه، هغه خپل ځان باندې هوار کړه. مشرکین ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې څخه ناست دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موټی شګې او خاورې خپل لاس کې راخلي او د دروازې نه راوځي دا د مشرکینو مخ ته ورشیندي او دا وایي چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. د دې مخې ته موږ خنډونه جوړ کړه او د دې شاتو ته هم دیوالونه او خنډونه هم جوړ کړل او د دې په سترګو باندې موږ پرده راوستله چې دوی رسول الله بلکل نه لیدلې نه کول. پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دې ټولو د منځ نه راوځي رسول الله نه ویني
او دا شګې او خاورې چې رسول الله په لاس کې اخیستې وې دیو طرف ته شیندلې وې د دې ټولو سترګو ته رسیږي او ټولو سر ته رسیږي او د دښمن نه د نجات دپاره بهترینه دعا د آیت دی. د دیو دا محاصره چې د رسول الله کور کې ناست و د سهاره پورې وغځېدله، لیکن لږ شان مخکې دوی ته دا معلومه شوه چې دوی د خپلې ناکامي او نامرادي سره مخامخ شوي دي. په دې وخت کې یو نابلده او نااشنا انسان راغی، دوی ته ویلې چې د څه دپاره دلته ناست یاستئ؟ ویلې موږ د پیغمبر انتظار وباسو چې په هغه باندې حمله کوو. هغه ورته ویلې چې تاسې ناکامه شوئ، رسول الله خو ستاسو نه ووت لاړ. او دوی ورته قسمونه خوړل چې موږ خو دلته د رسول الله دروازې شاته ناست یو، خو موږ نه دی لیدلی. او دا ظالمان په دې باندې نه پوهېدل چې د محمد رسول الله ساتنه الله کوي. د خپل ځایونو نه راپاڅېدل، دروازې نه یې وکتل، د رسول الله صلی الله وسلم په ځای کې څوک ویده دي. نو دوی ویلې چې په قسم په خدای چې محمد خو دلته ویده دی او په هغه باندې د خپل څادر هم پروت دی. نو چې کله حضرت علی کرم الله وجهه د خپل بسترې نه راپاڅېدو چې د رسول الله په ځای کې وده وه، نو مشرکین حیران پاتې شو او د حضرت علی نه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله چیرته دی؟ هغه ویلې چې رسول الله ما ته معلوم نه دی چې چیرته دی. هغوی ته دا معلومه نه وه. واقعا هم حضرت علی ته معلومه نه وه چې پیغمبر علیه السلام کوم خوا تللی دی. نو په دې منځ کې رسول الله د کور نه راووته، د خپل مال او ځان په سلسله کې د ټولو نه اعتمادي ملګری حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه کور ته تشریف یووړ. او د ابابکر صدیق د کور نه چې وځي هغه شاته کړکۍ باندې رسول الله وځي. او دا یې کوشش کوه چې د لمر راختو او د طلوع فجر نه مخکې دوی د کور نه وځي په تیاره کې تر څو چې مشرکین ونه ویني. او په هغه وخت کې به چې مسلمانانو هجرت کوه، د مکې مکرمې شمال طرف ته به تله چې مدینه وه، نو رسول الله لار غلطۍ د جنوب طرف ته ځي، یعنې د مدینې منورې طرف ته نه بلکې د یمن طرف ته ځي. تقریبا 5 میله رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل کوي. جبل ثور بیخ ته رسیږي چې د هغه په اوچت ځای کې یو غر دی چې هلته ډېر سخت کاڼي دي او هغه غر ډېر سخت غرم دی. رسول الله ابابکر صدیق سره هلته خیږي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا و. دا نور په وړانګو دې تارېده کفر ورکې سولې، دا نور په وړانګو دې تارېده کفر ورکې سولې، جلوه د حسین دې روښانه کړل جهان رسوله، جلوه د حسین دې روښانه کړل جهان رسوله، سپیرو سراو کې راشنه سوه له ګلان رسوله، سپیرو سراو کې راشنه سوه له ګلان رسوله، سال راتاګه سره ولاړې سور خزان رسوله. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ابابکر صدیق سره ځي د جبل ثور څخه. ایو صاحبانو به لیدلی ډېر وچت غر او ډېر سخت غر دی چې په هغه کې کاڼي ډېر سخت دي او هغه غره ته ختل هم ډېر سخت دي. ځینې د سیرت کتابونه لیکي چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارکې پښې په دې غره کې په ختلو کې زخمي شوې او وینې شوې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ګوتو په څوکه باندې ته تر څو چې مشرکین د رسول الله نقش قدم معلوم نه کړي، نو د دې وجې نه د پیغمبر پښې وینې شوې وي. او ځینې د سیرت کتابونه دا هم لیکي چې بیا حضرت ابابکر صدیق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشا کوي. او د غره په څوکه کې یو غار دی. نو چې کله غار ته ورسېدل، ابابکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: یا رسول الله، ته ننوتلی نه شې، اول به زه ننوځم. داسې نه چې په غار کې څه اذیت کوونکي څیزونه وي چې هغه تا ته تکلیف ورسوي، که یې زه به یې لرې کړم او که اذیت او تکلیف رسوي نو اول به یې ما ته رسوي. دا د هغه مینه وه رسول الله سره. د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ننوته غار ته. الله دې تاسو ته هم د هغه ځای لیدل نصیب کړي. زه هم خپله ډېر په سختي باندې هلته ختلی یم. او هغه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د تکلیف او مشقت انځور زما په سترګو کې پروت و. ابابکر صدیق غار ته ننوځي، ګوري چې په غار کې کومه سوري دي هغه بندوي. اخر یو سوری پاتې کیږي، نو څه نشته چې هغه بند کړي. ابابکر د خپل په خیال ته ویدي او محمد رسول الله ته وایي چې یا رسول الله راننوځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته ننوځي، نو چونکه رسول الله ډېر ستړی دی، د خپل سر د ابابکر صدیق په غېږ کې ږدي او محمد رسول الله ویده کیږي.
چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام ویده کیږي نو په دې وخت کې کوم شی دی ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چیچي. ابابکر صدیق ځان نه خوځوي د دې دپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف نشي او ویښ نشي. خو چې کله درد ډېر زیات فشار راولي په ابابکر صدیق باندې د هغه مبارکو سترګو نه اوښکې تویږي او هغه اوښکې د محمد رسول الله په جبین او په رخسار باندې پریوځي. رسول الله راویښي او ابوبکر ته وایي چې ابابکر څه دي؟ ابابکر ورته وایي چې فداک ابي او میدان ابوبکر اصطلاح وایي چې زما مور و پلار دې ستا نه قرباني کوم شي زه وچیچلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې مبارکې لاړې په ګوته پورې موږي او هغه ځای کې چې ابابکر چیچلی هلته هغه مسه کوي او د ابابکر صدیق تکلیف او درد ختمیږي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره د ابابکر صدیق 3 شپې په دې غار کې تیروي او د حضرت ابابکر صدیق زوی عبدالله شپه دوی سره تیروله او د ورځې به مکې مکرمې ته راته مشرکینو به چې د رسول الله او د ابابکر خلاف کم سازشونه کول د هغه نه به ابابکر صدیق او رسول الله خبروه. او بل دا چې د ابابکر غلام عامر بن فهیره هغلته رمه درلودله هغه یې څروله چې کله به د شپې یوه حصه تیره شوه تیاره به شوه نو هغه حیواناتو څارویو او چولیو به چې شودې کولې هغه به ولوشلې او هغه اوبه به د هغه شودې به په رسول الله او په ابابکر باندې څکلې او په کومې لارې باندې به چې عبدالله بن ابیبکر راغلی و هغه چیلې به په هغه لاره بیرته بولې تر څو چې د دیو قدم مشرکین معلوم نه کړي. نو چې کله قریشو د دوی د قتل لپاره کومه شپه مقرر کړې وه هغې کې دوی ناکامه شوه او په یقیني توګه دوی ته معلومه شوه چې رسول الله د دوی د لاس نه ووته. نو ګویا چې په دوی باندې لیونتوب راغی نو په حضرت علی کرم الله وجهو باندې د خپل غصه سړه کوله. حضرت علی کرم الله وجهو یې ځان سره په راښکلو بوته او یو ساعت یې ځان سره بندي هم ساتلی و چې کله د حضرت علی کرم الله وجهو نه څه معلومات کولی ونه شو نو ورغله ابابکر کور ته او دروازه یې ورته وټکوله. نو حضرت اسما بنت ابیبکر چې د ابابکر صدیق لور او د بیبي عایشې خور وه هغه راووتله. د هغې نه یې پوښتنه وکړه چې ستا پلار چیرته دی؟ هغې ورته چې په الله قسم چې ماته مې پلار معلوم نه دی چې چیرته دی. نو په دې وخت کې کمبخته خبیث او لعین ابا جهل حضرت اسما بنت ابیبکر رضی الله عنها په څپېړې باندې په مخ ووهله چې حتی د سیرت کتابونه لیکي چې د اسما بنت ابیبکر د غوږونه وینې را روانې شوې. هغه تکلیفونه وه چې د اسلام په مقدس دین کې دوی سره راشه ته مسلمانه خور او مور چې نن ډېر په هوساینې سره په خپل کورنۍ کې ژوند کوي بیا هم د الله نه نه ویرېږي بیا هم په منکراتو په فحشا کې ګرفتاره مونځ نه کوي غیبت کوي تهمت کوي نه راشه د اسما بنت ابیبکر نه ته درس واخله چې هغې څه کړي. نو وروسته د دې بیا مشرکي یو اجلاس جوړوي او دا وایي چې په کومه طریقه باندې باید پیغمبر علیه الصلاة وسلام موږ پیدا کړو او دا یې ویلي چې هر چا پیغمبر علیه الصلاة وسلام یا ابابکر د هغه مړی او ژوندی موږ ته راوړه هغه ته به موږ 100 اوښان په جایزه کې ورکوو. نو مشرکین ووتل حتی ګرځېدل په جبل ثور کې چې د غار خولې ته راورسېدل د غار د پاسه ګرځېدل چې ابابکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته خو اوس که مشرکین سر ښکته کړي موږ به وویني. رسول الله ابابکر ته ته خاموشه اوسه هغه 2 کسان چې د هغو دریم الله وي هغو ته به څوک تکلیف رسولی وشي ما ظنک یا ابابکر باثنین الله ثالثهما. ای ابابکره په داسې 2 سړیو څه ګمان او خیال دی چې د هغو دریم الله وي. د ابابکر ویره دلته د خپل ځان دپاره نه وه بلکې د دې واحد سبب همغه و چې ابابکر قیافه شناس وکتل نو د رسول الله لپاره نور هم غمجن شو. ابابکر رسول الله ته ویلې که زه قتل شم خیر دی زه یو کس یم او که تاسو قتل شئ نو امت به محروم شي. په دې وخت کې الله په محمد رسول الله او په ابابکر باندې دا ډېره نازلوي او رسول الله ابابکر ته چې هیڅ وخت کې ته مه غمجن کیږه او هغه جوله راځي د هغه غار مخه ټوله پټوي. مشرکین د غار مخې ته راځي او وایي که دلته پټ شوي وی نو دلته به دا جوله او دا جال د کم ځای نه شوی وی مګر د هغو حفاظت په اصل کې چا کوه الله کوه.
نو راشئ ځان په ټوله معنا الله ته وسپارئ. من کان لله کان الله له. څوک چې د الله لپاره شي الله د هغه دپاره دی. که موږ او تاسې د الله په اوامرو باندې عمل وکړو، د الله په احکامو باندې عمل وکړو، د خپل ټول ژوند د الله په لاره کې مصرف کړو، الله زموږ ساتنه کوي. او که موږ په خپل ژوند کې متردد اوسو، د الله اوامرو او احکامو ته توجه ونو، داسې روب او ویره به زموږ په زړونو کې پرته وي او د اسلام او د انسانیت دښمنانو لاسونه به زموږ په وینو باندې سره وي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. انشاءالله په بلې خپرونو کې محمد رسول الله د مدینې په لاره کې په دې باندې به وغږیږو. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه. پاک الله مو قرآنی شفاره وکړه د دردونو علاج، په قرآنی شفاره وکړه د دردونو علاج. د بېدین ایران کې پراته یو رنځوران رسوله، د بېدین ایران کې پراته یو رنځوران رسوله. سپیرو سراو کې راشنه سوه له ګلان رسوله، سپیرو سراو کې راشنه سوه له ګلان رسوله. ستا له راتګه سره ولاړې سرخزان